لغمان کې د ملي اردو په ځواکونو کربلا تېره شوه، خو مشران مو په چوکیو سره نه جوړیږي. لغمان کې څه ترسره شوي دي او څومره ملي اردو سربازان شهیدان او څومره ورک دي، ولې ډرون په ملي اردو ټانک باندې برید کړی، دا هر څه د ویډیو کې، خو ویډیو تر پایه وګورئ. د سلام په وړاندې کولو سره مو یوې بلې ویډیو ته هرکلی کوم. مخکې له دې چې پوره ویډیو درته خپره کړو، د همدغسې مطالبو لپاره زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تیرو 5 کلونو کې د حکومت د معلوماتو له مخې 6,000 ملي ځواکونه شهیدان شوي دي. څومره تلفات چې ملي ځواکونو ته اوړي، ټولې د بې کفایته قماندانانو او چارواکو له وجې دي. نو استازه په لغمان ولایت کې د وینو سیلاب وبهېده. بېګا شپه ناوخته د لغمان علیشنګ ولسوالۍ مربوط طالب وسلوالو په ملي امنیتي ځواکونو تروریستي برید وکړ، چې بدبختانه د ملي اردو 26 سرتیري شهیدان شوي، تر 100 نور سرتیري ورک دي. په غالب ګمان ویل کېږي هغه هم شهیدان شوي اوسي، ممکن جسدونه یې په شاوخوا غرونو کې پراته وي. د طالب وسلوالو 12 کسان وژل شوي او 8 نفره شدید ټپیان دي. د ملي اردو د 8م کنډک 14 ټانګونه او د قطعې خاص 2 ټانګونه له وسلو سره سوځېدلي. سهار مهال یو ټانک په مینه لوتیا او یو ټانک چې له وسلو، مهماتو، بار او سرتیرو پکې ناست و، د ډرون لخوا ویشتل شوی او له سرتیرو سره یې له منځه وړی. موږ بار بار ویلي چې ډله ډله طالبان نه بمبار کیږي، خو وار په وار افغان نظامیان بمبار کیږي. نو دا هم د هیواد حال دی. بیا څومره کورنۍ د غم په ټغر کې ناستلي، بیا څومره ماشومان بې سرپرسته شول، بیا څومره ناوې کونډې، میندې او پلرونه په ملا مات شول. ټولنیزو رسنیو کې ټول بحث د عبدالله او د اشرف غني د چوکیو پر ویش دی. نه څوک د چا قرباني یادوي، نه څوک د چا شهادت یادوي. د ویډیو تر پای لیدلو مو مننه. خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او د همدغسې مطالبو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په پاک الله سپارم.